تاسو زما په لاس کې کوم کاغذ وینئ دا اصلا کاغذ نه دی. ولې نه دی؟ دا تاسو وینئ دا دغه بیرغونه دي. دې سره بیا خوا کې یو بل بیرغ هم دی، دا 3 نمبر بیرغ. زه به نن څه کوم ویډیو کې تر پایه راسره پاتې شم. دا بیرغ هم شکوم، دا به هم شکوم او دا به هم شکوم. تر اخره راسره وګورئ ځکه دغه دومره جنجالي موضوع ده، دومره جنجالي موضوع ده چې بیخي زیاتې ټول یې سره اچولي یاستو. څوک راپاڅېږي یو بیرغ ته وراچوي، څوک راپاڅېږي بل بیرغ وشکوي. نو دا کومه موضوع ده؟ ته زما مور کنځه او زه ستا مور ته کنځل کوم، ته زما خویندې، حتی ټول قومونه سره تېر شي، حتی دومره افراط و تفریط ته پکې راشي چې د دین او د اسلام او د هر څه یو طرف ته کي. نو نن راځي دا فیصله به نن دلته وکړو. صحیح ده؟ راځئ واورئ. هغه څوک د کمنټ حق لري، خپل د نظر حق لري چې ویډیو تر اخره وګوري، او دا نه چې ویډیو څنګه شروع شو ډایرکټ دی کمنټ وکړي، که نه دا حق چاته نه ورکو. راځئ خپلې موضوع ته راځو. ځینې فیسبوکي مجاهدین دي چې نورې ټولې لارې چارې پرې بندې دي چې څنګه غواړي خپل شهرت ترلاسه کړي، څنګه غواړي ځانونه مطرح کړي. مطرح خو نه کړي، خو ډېر سپکه وړی شي په دې هغه کې سوشل میډیا په ټولنیزو رسنیو کې، ځکه د دی نه خور پاتې کېږي نه مور پاتې کېږي، بس ټول د هر چا په دې شونډې په معمولي عمل باندې. ولې باید دا عمل دی ترسره کړي؟ ولې باید داسې یو کار تاسو سر ته ورسوي چې ستاسو هغه درنې کورنۍ، ستاسو هغه درنه مور درنه خور د خلکو د سپکو سپورو سرټیکي وي؟ نو د دغه شي په خاطر باندې غوښتل مې یو څو خبرې تاسو سره زه وکړم. تاسو ما سره وینئ په دې کاغذ کې، تاسو ته معلومیږي دا څه شی دی. صحیح دی؟ ورپسې دا بل تاسو هم وینئ، ورپسې دا 3 تاسو وینئ. دا به موږ نمبرینګ کړو. صحیح ده؟ اول، دویم، 3. زه راځم هغه خلکو ته چې څوک دغه کم اول چې تاسو ته ما عکس ور دروښوده دا وخت یې پښو لاندې واچي، دته اور واچي. صحیح ده؟ صحیح ده. اوس په دې باندې چې یو څوک خفه کېږي، چې د یو چا زړه پرې ماتېږي او چا په زړه کې نفرت راټوکېږي، ولې کوي؟ الحمدلله ټول سره مسلمانان یاستو، ټول کلمه وایو، کلتور، عنعنات، ژبه، هر څه مو یو دي. حتی که موږ او تاسو فرق وکړو، راځئ د خپل د لاس نه دی معمولي داسې یار دا زموږ ګوت ته کټ شي، د دې ګوتې د پوستکي لاندې چې کومه وینه ده، زموږ او ستاسو د بدن وینه ټوله یو رنګې ده. داسې انسانان نشته چې د هغې وینه توره وي. ژبه مو هغه نور د فرضي کرښې نه اخواته دې خواته چې کوم پښتانه پراته دي، دا نور خلک به پرېږدو. خپل منځو کې کم حده پورې رسېدلي دي. ولې؟ دا سوال زه تاسو نه کوم. درنې میندې وي، حتی د پړون یا د څادر څوکې چا لیدلي نه، خو د دغسې سپکو انسانانو د لاس هغه څه شی وي، ټول بربادي وي. حتی ځینې داسې ځایو کې داسې حالات هم راغلي چې فزیکي برخوردونه سره شوي. ولې ضرور څه شی دی؟ تر اوسه پورې تاسو داسې کم ځوان په دغه خلکو کې لیدلی، خصوصا هغه چې ځانو ته هغه مبارزین وایي که نه، که دې خوا دي که خوا ته دي، چې راپاڅېږي دا چې کوم 3 نمبر بیرغ ما تاسو ته دروښوده دا دی اغوستی وي او سوشل میډیا ته مخامخ شکولی چې یا یې اور ورته اچولی او ویلي چې دې په خاطر باندې چې د دی د لاسه چې کوم ظلمونه زموږ ستاسو په خویندو په میندو یا زموږ ستاسو په ورونو باندې کېږي، نو زه راپاڅېږم د دی دا بیرغ زه نن سوځوم یا شلوم. اوسه پورې والله که ما لیدلی دغه کس چې دا بار وایي چې زه به پلانکي تاریخ باندې د پلانکي ملک بیرغ سوځوم او تاسو ټول متوجه اوسئ، که نه دلته ورته یو څه بې عقل به ورته وایي، بې عقل ورته وایي چې بالکل ستا حق دی. دې خواته یو څه را پیدا شي چې هغې بیرغ واخلي، پښو لاندې واچوي. دا څه معنی به وروره؟ لږ په دې ګریوان کې فکر موږ او تاسو وکړو. دا نور هر څه به پرېږدو، راځو امت ته. زموږ او ستاسو امت په کوم حال کې دی؟ اوسه پورې موږ او ستاسو چې کوم امت، هغه امت چې د نړۍ په ګوټ کې به موږ او تاسو به دا نشنالیزم او دا شان اوس لپاره به یې پرېږدو، په دې به فکر وکړو. داسې یو وخت موږ او تاسو امت درلوده چې که د نړۍ په اسپانیا کې به په مسلمانانو ظلم وشو، نو دې ځای نه به ورته اواز پورته شو، یا فرض که دلته به په مسلمانانو ظلم وشو، هغې ځای نه به اواز پورته شو. په ټوله دنیا کې داسې یو حکومت هم درلوده چې مسلمان د چا پورته کتلی نه شو. ولې؟ اوس خبره برعکس ده. ولې برعکس ده؟ چې د امت ځوانان په دا شیانو کې اخته دي. د امت ځوانان یو بل خور او مور ښکنځي. راځئ یو سوچ او فکر به دا وکړو، که چېرته موږ او تاسو دا نن روح رانه قبض شي، قبر کې مو کېږدي او رسول الله صلی الله علیه وسلم راته مخامخ کړي او راته وایي چې دا پېژنې، بیا
تاسو سره کوم جواب شته د دې خبرې؟ یا دا به هم ته په منځ کې که چېرته مونځ کوې او چې کله تحیاتو ته کښېنې او اخري قاعده وي اللهم صل وایې که نه، چې کله ته اللهم صل علی محمد وایې نو ستا په دې زړه کې یو قسم ته د شرم هغه احساس نه راځي، ذهن کې دغه د شرم ټکی کته پورته نه کېږي چې زه په کومو سترګو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود وایم، زه خو د هغه ټولو خلاف روان یم. هغه ویلي چې تاسو د امت یووالي ته کار وکړئ، هغه ویلي چې د ځوانان د امت مټې دي، همدی ویلي چې ته کښېنه زما خور کنځه او زه کښېنم ستا خور کنځم، او حالانکه خبره هم معلومه نه وي. یو قمقل شو، یو جذباتي شو، ته خو دا مه کوه چې ته هم ورسره قمقل او جذباتي شي، ته کښېنه نصیحت ورته وکړه څومره به ښایسته ښه ښکاره شي. ته ورته وایي چې وروره په دې باندې چې زړونه زخمي کېږي ولې څه ضرور دی، ولې وکړم؟ د امت راټولېدنو ته ضرورت لري. امت ځوانان باید یو موټی شي، امت باید داسې محکم شي چې تر څو پورې په هر ګوټ کې د دنیا په یو مسلمان باندې، په یو مسلمان خور باندې، په یو مسلمان ورور باندې، په یو سپین ږیري پلار باندې ظلم کېږي، دلته سره غږ پورته کړو او ټول سره یو اواز شو، نو څه فکر کوي چې نړۍ به د مسلمانانو راج بیا ونه مني؟ زما د ویډیو هدف دوستانو والله لازم دا نه دی چې زه خدای مکړه زه داسې فکر او سوچ وکړم چې راځه زما د ویډیو به وایرل شي، زما د ویډیو زه به په دې ویډیو کې مشهوره سم، په الله قسم چې زه هم کله سوشل میډیا ته سر ورښکاره کړم چې کله زه داسې ځوانان ووینم چې هغوی ماشاءالله د هر څه نه برابر وي، هغوی فصاحت د ژبې لري، هغوی ښایسته اندام لري، ښه باډي لري، ښه وجود لري، خو ولې په داسې ځایو کې مصرفوي چې هغلته د هغې لارې نه زما په فکر باندې شیطان به هم امان غوښتی. راځه ورونو د الله په خاطر باندې د دې امت لپاره کار وکړو، د ملتونو د یووالي لپاره کار وکړو. زموږ او ستاسو لپاره دا نه دی چې ته افغان یې، زه بل ځای یم، زه د بل ځای یم، زه د افریقا یم، زه د سوډان یم، نه، په الله قسم چې زموږ او ستاسو جوړښت یوازې په دې کلمه کېږي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. چې کله هم د دغه کلمې رشته زموږ او ستاسو په زړونو کې راغله چې موږ یو بل سره په دغه کلمه باندې موږ ورونه یو، په دغه کلمه باندې موږ راټولېږو سره، په همدغه کلمه باندې به سره اتفاق او اتحاد کوو، په والله لازم دنیا به هم زموږ په دنیا کې به هم کامیاب وي، په آخرت کې به هم کامیاب وي. راځئ سر له اوسه هغه ورونو چې دغه لارو ته دغه مسیر ته مخه کړې ده دې مسیر څخه واوړئ، فقط دا ذهن کې راولئ چې بله ورځ به الله ته درېږم. مرګونه خو تاسو وینئ، نن اکسیډنټ وشو، نن د زړه حمله راغلی، په عامه اصطلاح به ورته وایم چې هارټ اټیک ورته وشو، شوګر شو یا شکر شو، که نه قسمه قسم مرضونه دي. روغ تیار سړی به زموږ او ستاسو تر څنګ وي، سبا به خبر شو پلانکی مړ دی، بیا به څه کوې؟ بیا خو نه فیسبوک درته په کار راځي، نه یوټیوب درته په کار راځي، نه دا چینل نه ټیک ټاک نه دا مشهورتیا، په الله قسم چې هر څه به درنه پاتې. فقط راځئ د الله په خاطر باندې نور له دغه شیانو د دې نفرتونو خورولو د دې خبرو نه ډډه وکړئ چې زه ستا بیرغ و ته زما بیرغ و ته زما مور کنځې زه ستا مور کنځم، زه ستا خور ته کنځل کوم ته زما خور ته کنځل. هغه عاجزان تر اوسه پورې مخکې مې هم درته ویل چې د هغې د پړونې یا د ټیکري سونډه چا لیدلې نه وي، خو ولې تاسو سوشل میډیا ته زه بیا دا وایم چې دغه ویډیوګانې ستاسو فامیل کې خو به څوک ګوري، دغه ویډیوګانې به ستا مېرمن ګوري، دغه ویډیو به ستا مور ګوري، که نه هغه به څه وایي چې یا الله کاشکې دا اولاد ما ته راکړی نه وای، چې زما دا زوی خلکو ته داسې توهینامیزه خبرې کوي، هغوی ته کنځلې کوي، هغوی ته سپکې سپورې وي، خو هغوی د عکس العمل به هم داسې وي که نه. نو راځئ زه په ټولو ځوانانو باندې دا غږ کومه که هغه د هر ملک یا د هر هیواد سره تعلق لري، تاسو د هر څه یو طرف ته پرېږدئ، هیوادنۍ مینه په خپل ځای باندې کار ورته وکړئ. خو ته چې خو هغه څنګه موږ تاسو ووایو مه مې یادوه بد پلار نه به دې یادوم ښه پلار. راځئ سره ټول مینه او محبت سره خپاره کړو. په والله په مینه او محبت چې کوم زړونه سره یو بل لاس ته راوړل کېږي، په نفرتو، په کنځلو، په سپکو، په سپورو موږ تاسو ډېر ولیدل، هېڅ نه کېږي. دا نو نفرتونه نو د دې زور نه نورو خلکو د نورو مظلومانو څخه وځي. تاسو به لیدلي وي موږ تاسو خو په یو ملک بل ملک کې پراته یو، خصوصا هغه ځوانان چې په خارجي هیوادونو کې دي، څوک په یو ځای کې څوک په بل ځای کې خپل دیاړی مزدوري کې د شپې راشي، بس یو کمال وکړي، یو کار وکړي، د هغه نتیجه د هغه ریزلټ چې وي هغه بیا ډېر بد وي، هغه بیا نورو مظلومانو ته دا رسېږي. په هغه
ظلم کې بیا ټول سره شریک یاستئ. راځئ د الله څخه وویرېږئ، نور د دغه نفرتونو څخه لاس واخلئ. هغه ورونه چې زما په دې ویډیو باندې ما سره موافق دي، مهرباني وکړئ د ویډیو سره خپره کړئ تر څو ټولو دغه په نوم مبارزینو ته ورسېږي او دغه کار څخه توبه وکړي. نو زما په فکر باندې ګټه هم به د دین وي او هم به د دنیا ګټه پکې وي. نو غټه لاسته راوړنه دی. خدای مکړه چې بیا داسې ورځ رهی نه شي چې بیا تاسو ووایئ چې یا لیتنی کنت ترابا، یا داسې وایئ چې یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. زه پوهېږم اکثره زموږ دغه ځوانان ښه مفکورې لري، ښه کاروبار، ښه تجارت، ښه هر څه یې کوی شي. په ځای د دې چې تاسو په دغه کې ځانونه مشهوره کړئ، راځئ دین په لاره کې شئ، راځئ تجارتي ویډیوګانې وکړئ، ځوانانو ته ښې لارې وښیئ تر څو پورې هغې هم ستاسو نه یو څه یاد کړي. دغه چې کوم فصاحت او بلاغت الله تعالی درکړی دی، چې کوم هر تجربه الله تعالی درکړي، هغه د نورو ځوانانو سره شریکه کړئ، نو هم به ستاسو جاري صدقه وي، چاته به هم خیر هم رسېدلی. راځئ د ویډیو په اخر کې په دې سره ختمه کړو. که چېرته فرض که ته په دې سوشل میډیا له لارې په دې کمزوری کې د ځان ښه مشهوره کړه، صحیح ده، یو ځای ته لاړې، څه خلک ناست دي او تا معرفي کوي، تا پېژنې، او پلانکی هغه دی، خلکو دا څوک د هغه کس دی چې په سوشل میډیا کې خلکو ته کنځلې کوي، د خلکو خور و مور یادوي، د خلکو جنډې او بیرغونه سوځوي. دا به خو نوم یې وکړي، څوک وایي چې راشي چې الله دې خیر او برکت درکړي، تا نه متاثره یم، الله دې نور همت درکړي، تا نه مې دغه خبر زده کړي، تا نه مې دغه تجربه زده کړي، تا نه مې د تجارت دغه لاره یا طریقه زده کړې ده چې الحمدلله زه اوس د کاروبار څښتن شوی یم. نو دا دواړه اپشنونه زه تاسو ته درکوم، خوښه دی چې دا انتخاب وي او که دا انتخاب وي. سوچ پرې وکړه او که چېرته موافق یې ویډیو سره خپره کړئ. زه پوهېږم زیات ورونو زما دا ویډیو تر اخره وکتله، ولې مو وکتله؟ عمده لامل یې څه؟ عمده لامل دا ومه ویلې چې زه به د اخر کې څه شی کومه شکومه، خو ما دا کار ونه کړ ځکه دا کار مناسب نه بولم. نو زما غوښتنه له تاسو څخه دا ده چې داسې خلکو، خصوصا هغه خلکو چې یو بل ته کنځل کې سپکې سپورې وي، ما هغې لپاره یو څه خبرې هم وکړې، هغې شاید هم وګوري، خو هغه په حیث د هغه یو مسلمان زما به دغه خویندو ورونو ته دا نصیحت وي چې دغسې خلکو چې فیسبوک پیج دي او که یوټیوب دی، ټیک ټاک د هر څه دي، دا مکمل لرې کړي ځان نه، ځکه دا فتنهګره دي او فتنهګرو همیش لپاره اوبه خړی او بیا پکې مې نیسي، صحیح ده. نو دغه خلکو په باره کې به ډېر له احتیاط څخه کار واخیستلی شي او د دې خلکو په خبرو باندې هېڅ هم څوک هم خپله حتی هغه په عامه اصطلاح به درته وایم چې سر هم پرې مه ګروئ، ځکه د دې خلکو هدف دا دی چې یو څو ویوز او لایکس، بس نور هېڅ هم نشته. نه دا وطنونه پرې دومره ګران دي، نه پرې دا جنډې دومره ګرانې دي. که زه درته ووایم ځینې اکثره به په دې پوهي چې د کیمرې تر شا ټول سره یو دي، فقط یو څو لایکس او ویوز او یو څه انکم یا کومې پیسې چې دغه ویډیوګانو څخه راځي هغه ته سترګې پټې کړي، ځکه دی روزګار دی، نور کار روزګار یې شته نه. دغه د دی د پیسو د ګټلو فقط بهترینه استراتیژي ده چې دی په لاره اچولې ده. راځه نن به ستا بیرغ وسوځو او ته زما په خلاف بیا ویډیو جوړه کړه، هغه بل هغه ته چې نن به ستا بیرغ وسوځو، ته به زما په خلاف ویډیو جوړه کړې، بس عوام دې بیچارهګان خپل انټرنیټ یا خپل وای فای کنیکټ کړی ناحقه، بس دې ته خوشحاله. او د هر څه نه مهمه خبر دا ده چې وخت دغسې خلکو ته مه ضایع کوئ، خصوصا دا زموږ او ستاسو په زړونو کې نفرتونه چې زموږ او ستاسو مینه، ورورولي، محبت دا یوازې د اسلام په بنا دی او همدارنګه زموږ او ستاسو کلتور، ژبه، عنعنات هر څه مو یو دي. نو د چا په خبرو، د چا په وینا، د چا په عملونو باندې هېڅ مه غولېږئ، مینه او محبت سره خپور کړي. 2 ورځې ژوند دی، هغه یو عام شعر دی که نه وایي چې داسې اوس ما ته نظم باندې یاد نه دی چې دا دنیا عمر کم دی، یعنې د محبت لپاره ډېر کم عمر دی او نفرتونو ته خلک څنګه اوسګارېږي. نو مخکې مې هم ویل نن اکسیډنټ شوی، نن د زړه حمله پرې راغلی ده، شکر سو، پلان سو، بیستان سو، سړی ختم، ځوانان یې شپې سملې سهار مړي. نو خپله دنیا او آخرت دواړه جوړ کړئ، خپل کار روزګار وکړئ، دې شیانو ته ضرورت نشته دی او نه په دې باندې دنیا وراني. که زه دا جنډه وسوځم نه پرې افغانستان آبادیږي، نه پرې افغانستان ورانیږي، او که دا بله وسوځم نه پرې پاکستان آبادیږي او نه پرې ورانیږي، صحیح ده. خو خپل زړونه سره مه خفه کوئ. ډېره مننه او ویډیو مو کتل، الله مو خوشحال لره، خو وخت درته غواړم. بیا هم سلام علیکم ورحمت الله. اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي، دې سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط، په دغسې ټولنه کې ژوند کوي، خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثار به په دغه ماشومانو باندې وي. نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي،
راځه دا هیڅ فکر مه کوه. الحمدلله موږ قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي. هغې لپاره موږ خپل کاریکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دوی ته هم د مور و پلار حقوق، همدارنګه د معاشرې آداب، همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ او ستاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کومې خبرې چې دوی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي. ته همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی. که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزې په دغه وټساپ نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه. انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو ته نتیجه مخامخ